خاصه د ګله بچی دا راته ووایه چې ته غټ شې ته به څه کې؟ معلم صاحب زه به واده کوم. نه بچی زما مطلب دا دی چې څه جوړېدل غواړې. معلم صاحب شاو. نه بچی ته پوه نه شوې زما مطلب دا دی چې څه حاصلول غواړې. یوه ښایسته ناوې. نه بچی ته بیا پوه نه شوې که نه زما مطلب دا دی چې مور پلار دپاره به څه راوړي. یوه ښایسته انګور. وایي خدای دې په سټ باندې دانه راوخې دی او تا خو راته په مزغو باندې درد کو. زما مطلب دا دی چې مور پلار دې تا نه څه غواړي. یو ښایسته واړه واړه نسۍ او نوسۍ. یاره تا خو راته په مزغو باندې درد څه کې چې په سټ دې م راته درد کو ساره ګله ته نه سمېږي تا سره نه کېږي ښه نن به دې پلار ته شکایت کومه صبر وکړه. صحیح ده معلم صاحب خو یو خبره دا م ورته وکړه چې زما واده ته ګوره ګلپاڼه راولي ښه. یلکه مشره ته د ساده ګل پلار نه یې؟ بالکل د ساده ګل پلار یم. خیر شه څه خبره ته څوک یې؟ وایي خدای دې ښه کاجي صاحب تا پسې خو زه کوڅه په ټول کلي کې وګرځېدم هلته مې پیدا نه کړي. دا راته ووایي چې چېرته روان یې په دې بس کې؟ یاره وروره زه خو چې دی که نه د چرګانو بازار ته تللی وم. ما ویل یو څو چرګې به راوړم دې کور کې به یې وساتم. مې یو دوه درې هګۍ خو به راته چې که نور څه نه یې هغه هګۍ خو به خورو ترې نه. ساده ګل دی وروره داسې ده چې بس کور کې مې ساتلی دی نه هګۍ اچوي نه بل څه کوي. بس وزګار ګرځي مې له هغې نه خو چرګه ښه ده نو چرګې پسې تللی وم. خو دا راته ووایه چې ته څوک یې؟ حاجي صاحب زه د هغې معلم صاحب یم. خو دا خبره ده که نه چې ستا زوی چې دی که نه ډېر روان دی واده پسې سترګې راووتې. زه ورته یو څه یم هغه بل څه وایي نو ته یې لږ پوه کړه په دې کور کې ښه. ښه دا خبره ده قاري صاحب. زه نن کور ته ځم ورته پوه کوم پوه شي داسې شنه لښته ورته ونیسم که نه چې په زور ورته پرې نن هګۍ اچوم دا نه سمېږي. بل ورځ مې ورته وویل چې هلکه سم شه نه سمېږي زه به ده سره په کور کې خوښ شم ښه. ته بېغمه شه معلم صاحب صحیح ده؟ صحیح ده حاجي صاحب سبق ورته ورکړه خو خبره داسې ده که نه چې په سر یې ونه وهي. سر ډېر کمزوری شی دی او زموږ د پښتانه مورګانې او پلرونه چې دي که نه زامن په دې سرونو وهي چې کله غټ شي بیا چې لیوني خوندې راځي غوسه ډېره کوي. نو دا ما د ښکاري د هغې تاثیر دی نو په سر باندې وار پرې ونه کړي. صحیح ده حاجي صاحب؟ صحیح ده قاري صاحب ته بېغمه شه ښه او که نه زه به بس داسې کار نه کوم. نور خو به ښه څه غوري دي نورې؟ بس حاجي صاحب نور خو څه نشته دی خو پوه شي بس دغه خبره مې درته کول او ډېر خواهش ته نه کوم چې دا زوی دې لږ سم کړي. یا د ساده ګل مورې ساده ګل چېرته دی؟ هغه خو د بام په سر دی ګوډي پوران الوځئ ولې خیر شه. هله ورشه غږ که ورته ده سره زما کار دی له منډه که. صحیح ده دا دی لاړم خو منډه نه شم وړی زاړه هډوکي دي اوس به نیم رانه په لاره کې پاتې او نیم مې بام سر ته خېجولي. خبره ده دا دی راغواړم ورته. السلام علیکم پلاره څنګه چلې په خیر راغلې؟ لږ په ادب خبرې کوه پلار سره سترګه کې مه وهه. خبره دې ده چې نن دې معلم صاحب سره څه کړي دي په سکول کې؟ ښه معلم صاحب در سره میلاو شو. یاره زما خبره خو مخکې تلي که نه حاجي صاحب؟ او خبره خو دې مخکې تلې ده. ظالمه په کور کې خو شرم نه کې د باندې خو لږ شرم کوه دې واده پسې کلک نه ختې د باندې خو دا شرمول مه کوه که نه دا سرې شخند شروع کړی دی. اوس خبره معلم صاحب ته م لاړله. نو څه وکړم پلاره ته راته واده نه کښې نو دې چل دی چې پرون دغه دوه ماشومان واده و چې ما ورته په غوږ کې اذان کړی او تا چېرته ورشه په غوږ کې ورته اذان وکړه د هغې نن پرون واده ولو او سبا به د خیر سره بچي م وشي او که نه زه به د هغې بچو ته م په غوږ کې اذان کوم ولې دنیا ته د دې کارو دپاره راغلی یم. یاره زویه په خبره کې خو دې وزن شته دی ښه. زه نن دې زه مور سره مشوره کوم چې هغه څه وایي. صحیح ده که نه یو ښایسته جلۍ به ورته پیدا کړو په دې کلي کې لکه د مار په شان. صحیح ده ته مه خفه کېږه زویه اذانونو ته نه یې راغلی. صحیح ده وی پلاره ته رښتیا وې زه خیر دې خبره خو سر پیدا کړو ښه او که نه ښځه خو راتاسې نه م کوئ. خو یو بله خبره هم دغه حاجي صاحب چې زما واده ته د خیره سره که نه ګلپاڼه خامخا راولې ډېر ارمان مې دی قدم را واخله. ولې ستا مور د ګلپاڼې نه کمه ده څه چې بله ګلپاڼه کور ته راولي را باندې مړه.